تاسو وایو محترمو دوستانو مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو د ټولو دوستانو څخه په درنښت هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې هغه درسره سبسکرایب کړئ. تېره ویډیو هم تقریبا د 500 زیاتو کسانو کتلې ده چې چینل یې سبسکرایب کړی. موږ ستاسو دپاره خوندورې او ګټورې ویډیو برابروو. زموږ چینل چې هغه درسره سبسکرایب کړئ. نن هم یوه داسې طریقه درته ښایو، داسې خوراک درته ښایو چې تاسې په ډېر اسانۍ سره او په ډېر کم قیمت سره جوړ کړئ او په خپل کورني ژوند کې کورولۍ کې ښه ګټه ترې اخیستلی شئ. همدغه چې همدغه څنګه موږ تاسو کولی شو محترمو، تاسو به داسې وکئ چې یو بادرنګ، شیدې او سره ګبین دا راواخلئ. زه طریقه درته ښایم. دا سره میکس کړئ. کله مو چې سره میکس کړو د هغې نه وروسته چې دي د هغې نه وروسته یې د جوسر په واسطه هغه چې دي هغه سره میده کړئ او وروسته یې وڅښئ. طریقه درته ښایم. اول به داسې وکئ، یو بادرنګ راواخلئ. کله مو چې بادرنګ راواخیستو د هغې نه وروسته د چکو په واسطه د هغې کوم پټوښي چې دي هغه به ورنه سپین کړئ. د هغې نه وروسته یوه کشوغه چې دي کاسه چې دي کاسه ورته راواخلئ او په کاسه کې همدغه د بادرنګ چې دي هغه وړه وړه ټوټې کړئ. کله مو چې وړه وړه ټوټې کړو د هغې نه وروسته شیدې راواخلئ. همدغه شیدې په همدغه وړې وړې ټوټې چې بادرنګ مو کړي دي په همدې باندې یې واچوئ. کله مو چې شیدې او ورسره بادرنګ سره میکس کړه د هغې نه وروسته ښه سره میکس کړئ. د هغې نه وروسته ګبین راواخلئ. کله مو چې ګبین هم راواخیستو او پر شیدې او سره بادرنګ مې چې کوم سره میکس کړي په دې باندې یو پاس ګبین واچولو. کله چې دا هم واچوه تقریبا یوه کشوغه. کله چې دا واچول شو دا سره میکس کړئ. د دې نه وروسته یو جوسر راواخلئ. جوسر راواخلئ، همدغه بادرنګ، شیدې او سره ګبین دا چې دي د جوسر په واسطه ښه سره میکس کړئ. لکه جوسر پیدا کېږي نن سبا ښه سره میکس کولی شي. کله مو چې ښه سره میکس کړو د هغې نه وروسته شیدې د هغې نه وروسته هغه اوبه یې پاتې کېږي. کله چې اوبه یې پاتې شوه هغه چې دي هغه تاسو وڅښئ. کله مو چې وڅښله یقین وکړئ چې د کورولۍ په دوران کې مخکې مو چې یو ساعت کورولۍ کولی شوه، اوس چې دي اوس تاسو کولی شئ چې 3 ساعته کورولۍ کړئ. همدا چې دي همدا وازنیئ نو بیا به هغې نه وروسته دعا راته کوئ. په دې ډول کې چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضر